السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معززو، د پاکستان او هندوستان څخه ډېر مسلمانان ورونه او خویندې پوښتنه کوي چې آیا دلته په پاکستان او یا هندوستان کې مونږ د عرفات د ورځې روژه د سعودي سره ونیسو که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، شرعي مسله داسې ده چې په داسې لیرې ممالکو کې چې هلته د لمر راختل او دا شان د لمر لوېدل فرق سره کوي، نو بیا د یو ملک رؤیت د بل ملک لپاره معتبر نه دی. و دغه شان پاکستان او یا هندوستان دا په طلوع او غروب کې د سعودي سره ډېر فرق کوي، نو په دې خاطر باندې د سعودي رؤیت د پاکستان او هندوستان په حق کې معتبر نه دی. حتی بعضې ممالک داسې شته چې هغه د سعودي څخه لا هم یوه ورځ مخکې دي، هغوی کې لمر د سعودي څخه مخکې راخیږي، نو د هغې د عرفات ورځ یوه ورځ تر سعودي مخکې ده. د سعودي نهمه د ذوالحجې وي او هلته لسمه وي. نو دا شان هندوستان او یا پاکستان او دغسې نور مشرقي ممالک چې هغه یوه ورځ وروسته یې تر سعودي، نو هلته د هغوی دپاره د سعودي رؤیت معتبره نه دی. که څه هم په سعودي یا افغانستان کې د عرفې ورځ نهمه د ذوالحجې وي او هلته پر لسمه باندې اختر وي، په پاکستان یا هندوستان یا نورو مشرقي ممالکو کې هغه مسلمانان کولی سي چې دوی په خپل حساب باندې پر لسم د ذوالحجې باندې د عرفات ورځ روژه ونیسي، نو د هغې هېڅ ممانعت نشته. بیا طریقه داسې ده چې دوی دې په خپل ممالکو کې نهمه هم ونیسي د ذوالحجې چې کوم نهم تاریخ دی، او دا شان د لسم تاریخ دی هم ونیسي، دې ممانعت نشته. نو دا شرعي مسله ده او دا قول راجح هم دی. په دغسې مسایلو کې دی د افغانستان یا پاکستان یا نور ممالکو مسلمانان علما د سیاست په ډبرو باندې نه ولي. په شرعي مسایلو کې سیاست نه ځایږي، دغه شرعي مسله ده او دا قول راجح دی. عرف الشذی کې دا تحقیق راځي په 2م جلد 210 صفحه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.